د هر څه لومړی اجازه راکړئ چې د کونړ خاص د ولسوال صاحب د امنیه قومندان صاحب ټولو چارواکو نړۍ مننه وکړم چې د نننۍ غونډې په جوړېدو کې موږ سره ډېره زیاته همکاري وکړه او اوس دلته هم تشریف لري او د دې غونډې امنیت یې په غاړه باندې اخیستی دی. ډېره زیاته مننه کوم د ټولو حکومتي چارواکو سره. په دوم قدم کې د کونړ د ادبي او کلتوري ټولنې او همدارنګه د نوښت او یووالي د ټولنې او د کونړ د ځوانانو د اصلاحي شورا څخه نړۍ مننه کوم چې نننۍ شانداره غونډه یې رابللې ده. شانداره ورته ځکه وایم چې په نننۍ غونډه کې علاوه د دې نه چې زموږ د وطن سپینګیري او مخور ګډون لري، د افغانستان د سیمې او همدارنګه د نړۍ په سطحه باندې ورزیده متخصصین دلته ګډون لري. د ټولو د زړه له تله مننه کوم چې دلته نن راغلي دي او په دې ننني سیمینار کې برخه اخیستې ده. زه خپله لکه څنګه چې نور افغانان په بهرني هېوادونو کې کډوال دي، زه هم د هغې د جملې څخه یم او تل را سره دا احساس وي چې د خپل وطن دپاره سړی سره هم په څه ډول باندې خدمت وکړي. په ټوله نړۍ کې چې کوم افغانان دي هغې هر یو په افغانستان کې د افغانستان په پرمختګ باندې ډېر زیات خوښېږي او کله چې شاتګ کوي نو هغې ډېر زیات خواشیني کېږي. خپله ما په افغانستان کې زده کړې کړي دي او اوس زه په جرمني کې چوپړ کوم. اگر که د انسانیت چوپړ په ټوله نړۍ کې یو شان وي، بیا هم ما سره تل د ملامتۍ احساس وي چې کاش خپل وطن کې او ما د خپل وطن د خپلو ځورېدلو هېوادوالو چوپړ کولی. زه په هغه ډاکټر صاحبانو او متخصص صاحبانو باندې ډېر ویاړم چې هغوی په خپل وطن کې د دغه ځورېدلي ملت درملنه کوي. نو دا یو ستر ویاړ دی چې د دوی په برخه دی. په موږ باندې ټول لګښتونه ستاسې د افغانستان د ټولو خلکو شوي دي او په وړیا ډول هم زده کړې کړي دي او خدمت او چوپړ په بل هېواد کې کوو. نو همدغه د ملامتۍ احساس ما ته دا انګېزه راکړه چې زه په خپله مورنۍ خوږه ژبه پښتو کې د طبابت په برخه کې، البته اوس د چینایي درملنې په برخه کې یو څو کرښې تورې کړم او خپلو هېوادوالو ته یې ډالۍ کړم. زه نن غواړم چې په چینایي درملنه باندې په لنډ ډول باندې تاسو ته معلومات درکړم او ټولو ډاکټر صاحبانو نه هیله کوم چې په خپلو پراکسیزونو، کلینیکونو یا شخصي کتنځایونو کې پیل کړي تر څو پورې چې زموږ هېوادوال ترې ګټه پورته کړي. د دغې درملنې دا یوه دودیزه درملنه ده، رواجي درملنه ده چې د پیړیو راهیسې په چین کې دود ده او بیا د هغې نه وروسته په جاپان او اوس په پرمختللې نړۍ کې اروپا، امریکا، کاناډا، استرالیا کې هم دود ده. اول ته اوس د دې اکاډمۍ جوړې شوي دي او په دغه اکاډمۍ کې دغه چینایي درملنه چې ده دا تدریس کېږي او د هغې نه خلک بیا یو عالي سند یا ډیپلوم ترلاسه کوي او بیا په خپل کلینیکونو او پراکسیزونو کې کوي. دغه درملنه چې ده جانبي عوارض نه لري. دا د ستنو په واسطه باندې کېږي او بیا په ځانګړي ډول هغه ناروغان چې دوامدار یا مزمن یا کرانیک دردونه ولري نو دغه درملنه پکې ښه پایله لري. او همدارنګه د روحي ناروغیو دپاره او داسې د ډېرو نورو ناروغیو دپاره خو چون زه خپله په خپل شخصي کتنځي یا کلینیک کې په جرمني کې همدغه دوامدار دردونه او روحي ناروغۍ چې دی پرې درمل کوم نو پایله یې ډېره زیاته ښه ده. پخوا په چین کې همدغه درملنه د تیږو په ذریعه باندې کېدله پیړۍ پخوا او بیا وروسته چې د ستنې پیدا شوې د
د سترو په ذریعه باندې دا درملنه کېږي. په 19مه پېړۍ کې یو هالنډی متخصص چین ته ولاړ او هلته یې دا درملنه ولیدله، هلته یې په یو کتاب ولیکه او بیا یې راوړ اروپا ته. اوس په اروپا کې ډېر زیات رواج شوې ده دا درملنه. چینایان وایي د دې میکانیزم داسې نه دی لکه د عصري طبابت سره صحیح سم اړخ نه لګوي، یو رواجي او دودیزه درملنه ده. چینایان وایي چې د انسان په بدن کې د انرژۍ ویالې دي او دغه ویالې چې کوم دي د انسان بدن ته انرژي رسوي او انسان چې دی په دې ډول باندې ژوند کوي. انرژي ته هغه د شي یا کی په نامه باندې یادوي او وایي چې دا انرژي د تنفس د هوا نه او همدارنګه د غذایي موادو نه جوړېږي چې د هوا څخه یې سږي او د غذایي موادو څخه معده او تورې دغه انرژي جوړوي او بیا د ویالو په واسطه د بدن هرې برخې ته انتقالېږي. دغه انرژي چې د انسان په بدن کې ګرځي، دغه انرژي د انسان بدن تغذیه کوي دی وایي، همدارنګه د بدن ساتنه کوي او د بدن ټول مایعات چې دی کنټرولوي او بدن د یخنۍ او ګرمۍ څخه ساتي. د انسان په بدن کې تقریبا 349 او په بعضې کتابونو کې 361 نقطې ښیي یا ځایونه ښیي چې په دې کې ستنې منډل کېږي درملنې په پاره. او دغه نقطې په دغه ویالو باندې قرار لري چې یو ډول منظمې ویالې دي، یو ډول غیر منظمې دي او یو ډول چې دي اضافي ویالې دي. او دغه 350 یا 360 نقطې په دغه ویالو باندې قرار لري چې په دې کې بیا ستنې منډل کېږي د درملنې په پاره. دغه ویالې چې موږ یاد کړل چې دا منظمې ویالې دي، دا تقریبا 12 ویالې دي چې د انسان د بدن په مخکینۍ برخه او څنګونو یعنې بهرنۍ برخو ته او همدارنګه په شاتنۍ برخه کې موقعیت لري. او اته چې دي دا اضافي ویالې دي د انرژۍ چې بیا وروسته موږ یادونه وکړو چې په دې کې 2 ویالې ډېرې زیاتې مهمې دي، د هغې یادونه کوو او نورې پرېږدو. او څه چې دي اضافي ویالې دي، دغه ویالې د بدن د غړو په نومونو باندې نومول شوي دي. لکه دا کومې ویالې چې د انسان په بدن کې قرار لري، دا زه غواړم صرف نومونه یاد کړم چې د سږو ویاله، د غټو کولمو ویاله، د معدې، همدارنګه د توري او همدارنګه د زړه ویاله، د وړو کولمو ویاله او د تشو میتیازو کڅوړه یا مثانه د دې ویاله او همدارنګه د پښتورګي ویاله، د زړه د پردې ویاله او همدارنګه ګرم غړي چې چینایان ګرم غړي د سینې خېټې او قولي تناسلي سیستم ته دې ته ګرم غړي وایي. دا همدارنګه د تریخي ویاله یا د صفرا کڅوړه او په آخر کې چې دی د ځیګر ویاله. په دې ویالو باندې چې دي مختلفې نقطې دي چې د سږو ویاله چې کومه ده، بیا د غربیانو دغه نقطې اگر که چینایان ورته یو خپل خاص نوم لري هرې نقطې ته چې دا 380 یا 350 نقطې دي، خو غربیانو په ABC باندې دا کړي دي او خو ما په خپله مورنۍ خوږه پښتو ژبه کې الف ب ت باندې راوړلې ده. نو سږی چې دی دا 9 نقطې لري د درملنې لپاره، همدارنګه غټ کولمې چې دا 20 نقطې لري د درملنې لپاره، او معده چې دا 45 نقطې د درملنې لپاره لري، توری چې دی دا 21 نقطې لري د درملنې لپاره، د زړه پرده 9 نقطې لري، او وړې کولمې چې دا 19 نقطې لري، همدارنګه د تشو میتیازو کڅوړه دا 28 نقطې لري د درملنې لپاره، او همدارنګه بډوم چې دی دا 22 نقطې لري، د زړه پرده 9 نقطې لري، ګرم غړي دا 30 نقطې لري، او تریخی چې دی 40 نقطې، او ځیګر چې دی 14 نقطې لري. لکه مثال په توګه بیا په دې کې ما داسې کړي دي چې سږی، وړې کولمې، معده
بیا د دې هر یو ارګان لومړنی ټکی ما راخیستی لکه سږي نه مې سین راخیستی او دغه نقطې چې د سین نه د سین یو نه تر 11 پورې نقطې د دې په خاطر مې دا کار کړی دی چې په دې کتاب کې د عکسونه دي چې بیا که سړی دا مکمل نوم لیکي نو بیا ډېر زیاتې شي نو په دې وجه باندې ما د هغې نه اولنی ټکی راواخیستی هغه ارګان چې دوه دغې لري لکه وړې کلمې نو بیا د هغې نه مې واو کاف راخیستی دی په دې عکس کې چې دې ته بیا فکر یې چې دا څه شی دغه نقطې چې دي دا ټولې په دریو دغه باندې ویشل شوي چې یوې کلاسیک نقطې دي چې په همدغه ویالو باندې قرار لري یوې چې دي دا اضافي نقطې چې په اضافي ویالو باندې قرار لري چې هغه اضافي ویالې د سر او غاړې د سینې او خېټې او همدارنګه د لاس او پښې د لاس او د مټ او همدارنګه د پتون او د پښې ما چون بیا په هغې کې لیکلي پې چې بیا تاسو په دې پوه شئ چې ما دې ورون ته پتون ویلی دی په دې کتاب کې بیا چون په هغه نقطو باندې چې بیا پوه شئ دا په دې باندې قرار دی او یوې چې دي چینایانو ته اش دي پاینټس وایي چې دغه نقطې چې دي دا کوم ځای ته چې سړی زور ورکوي چې درد وکړي نو هغه وایي چې دلته مې درد دی تاسو کولی شئ دلته هم ستنه ومنډئ او په دې باندې تداوي کوي دوه اصطلاحات ډېر دی چې یو د ین په نامه دی یو د یانګ په نامه دی او چینایان وایي دا ین چې کوم دی دا کمزورې او یانګ چې دی دا قوي خو دا چون په دې کتاب کې ډېر زیات ذکر شوی چې بیا تاسې هم د دې دغه سره اشنا شئ چې دا شی دی ین ښځه چې دا وایي دا ین دی او سړی چې دی دا یانګ دی هغې دا وایي همدارنګه د ښځې اصول چې دی وایي دا او پرنسیپ چې کوم دی دا ین دی او د سړو چې دی دا یانګ دی پورته ختل یا دا یانګ ویل کېږي او ښکته کېدلو ته چې دی ین ویل کېږي خو داسې ډېرې معناګانې دي چې په دې کتاب کې ذکر شوي اندازې واحد دی چې هغه د کن په نامه یادي چې بیا کله دا یوه نقطه د بلې سره فاصله لري چې دونه کن پورته او دونه کن ښکته چې په دې باندې باید سړی پوه شي او درې ګوتې چې دي دا دوه کن دی او دوه ګوتې چې دي دا یو نیم کن دی او یوه غټه ګوته دا یو کن دی چې بیا دا هره نقطه چې د بلې سره فاصله لري نو بیا په دې کتاب کې لیکل شوي دي چې یاره دا د دې نقطې نه دومره کن فاصله لري یا د زنګون د بند نه دومره کن فاصله لري چې په دې بیا تاسو پوه یاستئ چې دغه څه شی دی چینایان وایي چې دغه دردونه چې رامنځته کېږي دا بعضې فکټورونه دي چې دا دردونه رامنځته کوي وایي چې یخني او ګرمي دا چې دی دا خارجي فکټورونه دي یا لوندوالی او وچوالی باد او همدارنګه داخلي فکټورونه چې ناروغ ناروغي رامنځته کوي هغه ژور خفګان دی قهر دی غوسه ده ویره ده دا شیان دي چې دا د انسان په بدن کې ناروغي رامنځته کوي د دغه ولو چې د انسان په بدن کې بهیږي د انرژۍ دا بعضې د سر نه پښو ته او بعضې د پښو نه سر ته بعضې د لاسونو نه سینې ته او بعضې د سینې نه پښو ته په دې ډول باندې پیل او پای مومي او د انسان بدن ته چې د انرژي ورکوي دغه د چینایي درملنې یو په لنډ ډول باندې یو پېژندګلوي وه چې تاسو سره مې وکړله بیا په دې کتاب کې ډېر زیات شیان دي اوس که هغه ټول باندې غږېږو بیا ډېر په زړه پورې دی نو ښه خبره ده چې موږ دلته اوس یو 10 کسه مریضان هغې حاضر شوي دي چې موږ تاسو ته دغه نقطې چې کومې دي په عملي ډول باندې تاسو ته وښیم ما ستنې مې راوړي دي او چې دغه ناروغان دلته ستاسو په مخ کې ستنه کړو چینایان وایي چې دا د انسان مقاومت لوړوي او په دې ذریعه په دغه وجه باندې موږ کولی شي چې دغه ټولې دغه چې دی درمل شي خو په څو ځایونو کې باید سړی احتیاط وکړي چې دا ستنې چې د حاملګۍ په وخت کې همدارنګه هغه ناروغان چې د انټي کوګولیشن درملنې لاندې نو دغه دواګانو کې باید سړی احتیاط وکړي چې بعضې وخت کې که یو رګ ولګېږي په دغه باندې ورید نو بیا لګوي ناړې راکوي نو دغه یو دغه نور هم داسې خاص خطر نه لري بل په هغه پوستکي کې چې هغه په اکزیم باندې اخته وي یا هرپسټوس سره باندې یا میکروبي شوی وي په هغه کې چې دا ستنه اجازه نه لري چې سړی پکې ومني چې بعضې ناروغانو ته چې کله ستنه ورداخل کړي هغه د واره ورکېږي دې سره باید سړی احتیاط وکړي که کولپس دی بعضې وخت کې داسې چې کله ستنه په پوستکي کې نه ایستل شي نو د هغه ځای الرجش ورسره دغه کېږي او الرګي ورله پیدا کېږي نور داسې خاص خطر نه لري ما سره د دې درملنې په خپراوي کې فقط تاسې مرسته کولی شئ چې په شریکه باندې دا ټول افغانستان کې روا شي په دې باندې ډېر خوشحاله یم موږ خو د دې وطن لپاره نور څه نه دي کړي خو دغه څو کرښې مې تورې کړي دا
اوس به دلته دا څو مریضان دي هغه به په عملي ډول باندې ستاسو په مخ کې ستنه کړو او بعد هغې نه به زموږ غونډه پای مومي او زه د ټولو متخصصانو نه چې دلته راغلي دي زړه د تعالی ټولو سپین ږیرو مشرانو نه زړه د تعالی مننه کوم چې نننۍ غونډې ته راغلي او دلته تشریف